بسم الله الرحمن الرحیم. نن به منګه دا وایو څنګه کولی شو د سی ام ډي لارې د کمپیوټر ډرایوونه هایډ کړو. را به صحیح د وینډوز بټن او آر به کلک ونیسئ. دلته دا د وینډوز بټن ده او دا آر ده. وینډوز بټن او آر. دلته به تاسو یو صفحه راسي د رن په نوم، دې کې به سی ام ډي ولیکئ او دا به انټر کوئ. کله هم سیم انټر کړه دلته به ولیکئ ډیسک پارټ DISKPART، دا به انټر کړئ. دلته یو صفحه راځي، دا به یس ووهئ. کله سم یس یو څو ثانیې به ورته منتظر سئ. دلته ډسپارټ آپشن راسي، دلته به ولیکئ لیست والیوم. کله هم لیست والیوم ولیکه نو دا به انټر کړئ. کله م انټر که تاسو ته به د کمپیوټر هغه د ډرایوونو لیست راسي. ګورې ما سره د کمپیوټر ډرایوونه دا دي، نو زه غواړم د ډي ډرایو هایډ کړم څوک یې پیدا نه کړي، پټ سي. نو دلته به ولیکئ سلیکټ دغه ډي به انتخاب کړئ. نو را به صحیح دلته به ولیکئ سلیکټ والیوم 1. کله سم سلیکټ والیوم 1 ووهه، یعنې دا ډي به موږ ته انتخاب کړي. کله مې انتخاب کړه دلته ګورئ انټر مې کړه، دلته ولیکئ سي والیوم 1 از دا سلیکټډ والیوم. دا والیوم 1 وایي سلیکټ سو، انتخاب سو. نو زه غواړم دا پټ کړمه. نو دلته به ولیکئ ریموو ډي لیټر ډي. نو دا به څه ولیکئ انټر به یې کوئ. نو کله چې مې انټر کړه دلته ګورئ موږ سره د ډي ډرایو چې سو هایډ سو. ښه، اوس مثلا بله ورځ تاسو ته پکار یې بېرته دا ډرایو بېرته پیدا کول غواړئ، نو بیا به راسئ د وینډوز بټن او آر به ووهئ، سی ام ډي ته به راسئ. کله سی ام ډي ته راغللی نو دلته به بیا ولیکئ ډیسک پارټ، همغه طریقه ده ډیسک پارټ. نو دا به یس کوئ. دلته به ولیکئ لیست والیوم هم څه ولیکه، دا به بیا انټر کوئ. چې کله م انټر کړه نو دلته هغه والیوم 1 ما هایډ کړی و که نه، نو زه به لیکم چې دلته سلیکټ والیوم 1. نو زه والیوم 1 بیرته چې کوم انتخابوم، دلته والیوم 1 سیده سلیکټ کړه. نو چې غواړئ بیرته یې پیدا کړئ نو ولیکئ اساین لیټر ډي. کله م اساین لیټر ډي ولیکه نو دلته به تاسې یو څو ثانیې صبر وکړئ. ګورئ دا ډي ډرایو موږ ته بیرته چې سو پیدا سو. ښه، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک او شیر کړئ.